عمران دیوانه نه و خو نن سبا دیوانه شوی دی. نن سبا یې ګریوان شکېدلی دی. اخر چاته فریاد وکړي، اخر چاته وژاړي. موږ پښتانه مهر چاته وژاړو، اخر چاته فریاد وکړو. افسوس دی په بعضو پښتنو باندې چې زموږ د مسلمانانو او زموږ د پښتنو حقونه یې وخوړل، غټ هوټلونه یې جوړ کړل. دغسې عمران دیوانه ورور باندې ځانونه فیمس کړل. نن سبا کې ولاکه څوک د عمران دیوانه تپوس هم کړي چې عمران دیوانه به څنګه وي. زه دا منم که دا د پاکستان نه دی او پښتون دی، موږ باید یې ملاتړ وکړو، د خپل پښتون ملاتړ وکړو، د خپل مسلمان ملاتړ وکړو. اوس په دا ماته وایي چې رحیم صدیقي ته خو د پاکستان نه ډېر نفرت کوي، د هغو د پښتنو نه نفرت کوي. زه د کوم ملک نه نفرت نه کوم، د کومو پښتنو نه نفرت نه کوم. څوک هم چې زما د افغانانو نفرت کوي، زه د هغې کس نه نفرت کوم. کوم ملک چې زما د ملک خلاف وي، زه د هغې ملک نه نفرت کوم. دا خو زمونږ پښتون دی، زمونږ جګر دی، باید موږ یې اواز اوچت کړو. عمران دیوانه فیملي سره اول څنګ په څنګ ولاړ یم. بیا زما افغانانو خویندو ورونو ما ته میسج کړی دی چې رحیم صدیقي وروره ته د عمران دیوانه غږ اوچت کړه، موږ تا سره څنګ په څنګ ودرېږو. د هغو نه ډېره زیاته مننه کوم. د پاکستان د بعضې پښتنو ما ته میسج کړی چې رحیم صدیقي دا غږ اوچت کړه. عمران دیوانه ورور سره زه څنګ په څنګ ولاړ یم. افسوس د هغې خلکو وي چې عمران دیوانه ورور باندې ځانونه مشهور کړل. دوه روپیوال مایکونه یې راغستي، د خلکو کورونو ته ننوځي، داسې تپوسونه کوي چې هغه په اسلام کې هم روانه دي. د خپل یوټیوب دپاره، د خپل فیسبوک پیجونو دپاره راشئ ظالمانانو څه وکړئ چې خلک درله دعا وکړي. غټ هوټلونه خلکو جوړې کړلې، غټې خیر بنسټې په پېښور کې خلکو جوړې کړلې. زمونږ چې کوم مسافرونه دي بهر ملکونو کې اوسېږي، د هغو زړه وږ شي، زر ورته پیسې ورولېږي. زمونږ پښتانه او مسافر چې کومه ویډیو ګوري، وش نور خبر نه چې دا پیسې تاسو چاته لیږئ. ولې هغې کورنۍ ته په خپل لاس نه لیږئ چې د چا حق جوړېږي، چې څوک غریب وي یا غریب سره په خپل لاس مرسته وکړئ. راشئ د دې عمران دیوانه غږ اوچت کړو. زه ورسره اول څنګ په څنګ ولاړ یم، تاسو به هم راسره ودرېږئ. انشاءالله د عمران دیوانه ورور به علاج به کېږي. دا پوره اوسه پورې لیونی شوی نه دی، لږ د مغزو تکلیف یې پیدا کړی دی. دا خو بعضې خلک دي یاران، هغه یاران مزه کوي چې څنګ په څنګ در سره ودرېږي، چې په تا باندې سخته راشي، چې سخته کې به په کار رانغلي، نو په راحت کې ولې بیا څه کمه افسوس دی په بعضو ملکونو باندې.